السلام علیکم ملګرو. خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. امید لرم چې ژوند به مو ښه روان وي. ښه راغلاست وایم یو نوی درس ته. په دې درس کې هم د پونومینل وربونو په باره کې یعنې د پونومینل فعلونو په باره کې مونږ خبرې کوو. یعنې هغه فعلونه چې د خپل انفینیټیف حالت نه مخکې یعنې څو کلمو لري. په دې درس کې مې هم تاسو لپاره یو څلور فعلونه یو ځای کړي دي. غواړم چې تاسو لپاره تشریح کړم. امید لرم چې خوښ به مو شي. لومړی se présenter. Se présenter. دویم s'habiller. 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 دریم se déshabiller. Se déshabiller. Se déshabiller. Se brosser. څلورم se brosser. Se brosser. معنی به وروسته تاسو ته کوم سره د کنجوګیزون په جاری زمانه کې. راځئ چې اوس درس شروع کړو. Se présenter. Se présenter. Se présenter. خپل ځان معرفي کول. Se présenter یعنې خپل ځان معرفي کول. که چیرې یوازې پریزنټي وشي هغه خو بېل معنا ورکوي. بیا se présenter خپل ځان معرفي کول. Je me présente. Je me présente. Je me présente. زه خپل ځان معرفي کوم. Je me présente. زه خپل ځان معرفي کوم. Tu te présentes. Tu te présentes. Tu te présentes. Tu te présentes. ته خپل ځان معرفي کړه. صحیح شو؟ Tu te présentes. ته خپل ځان معرفي کړه. Il se présente. Il se présente. Il se présente. Il se présente. هغه خپل ځان معرفي کړي یا کوي. Nous nous présentons. Nous nous présentons. Nous nous présentons. معنا موږ خپل ځان معرفي کوو. Vous vous présentez. Vous vous présentez. Vous vous présentez. تاسو خپل ځان معرفي کړئ. که چیرې داسې ووایو vous présentez دلته بیا دا داسې معنا نه ورکوي چې تاسو خپل ځان معرفي کړئ. هلته بیا د لغات معنا بل طرف ته ځي. Vous vous présentez. تاسو خپل ځان معرفي کړئ. Il se présente. Il se présente. Il se présente. هغوی خپل ځانونه معرفي کړي. جمع لپاره دی هغوی لپاره. که په دغه وخت کې تو داسې ووایي il présente د جملې معنا بدلیږي. کوم چې د هدف دی هغه نه کېږي. il se présente هغوی خپل ځانونه معرفي کړي. دا بعضې وربونه چې سو خپل مخکې ولري بیا که چیرې سو کلمه ورنکړو بیا معنا یې بدلوي. s'habiller. 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 s'habiller معنا جامې اغوستل یا لباس اغوندل. دې ته باید چې وایي s'habiller جامې اغوستل. Tu m'habilles. Je m'habille. Je m'habille. Je m'habille. Je m'habille. Je m'habille. زه لباس اغوندم. زه لباس اغوندم. لباس اچولو کې لګیا وی چې زه لباس اغوندم. Je m'habille. Tu t'habilles. Tu t'habilles. Tu t'habilles. Tu t'habilles. تو لباس واغونده. Il s'habille. Il s'habille. Il s'habille. Il s'habille. هغه لباس واغوندي یا اغوندي. صحیح شو؟ Nous nous habillons. Nous nous habillons. Nous nous habillons. Nous nous habillons. مونږ لباس اغوندو. جمع لپاره دی مونږ. Vous vous habillez. Vous vous habillez. Vous vous habillez. Vous vous habillez. تاسو لباس واغوندئ یا تاسو لباس اغوندئ. vous لپاره. vous habillez دلته به جمله صحیح نه دی. داسې vous habillez. vous vous habillez بیا جمله صحیح ګرامر لنګانه هر طرف لنګانه جمله ډېر صحیح راځي. vous vous habillez. nous nous habillons. il s'habille. Il s'habille. Il s'habille. Il s'habille. Il s'habille. هغوی لباس واغوندي یا لباس اغوندي. جمع لپاره هغوی. il نارینه لپاره هغوی. elle ښځینه لپاره هغوی.
ال یا ایل سبي. دریم فعل چې دی سو دزبي سو دزبي معنا جامې ویستل. سبي جامې اغوستل، سو دزبي خپل جامې لرې کول یا خپل جامې ویستل، اندرس کېدل. je me déshabille زه لباس وباسم. tu te déshabilles تو لباس وباسه یا تو لباس وباسي. il se déshabille هغوی لباس وباسي. nous nous déshabillons مونږ لباس وباسو یا مونږ لباس لرې کوو. صحیح شو. vous vous déshabillez تاسو لباس وباسئ یا تاسو لباس وباسئ. vous vous déshabillez تاسو لباس وباسئ، خپل لباس لرې کړئ. il se déshabille هغوی لباس وباسي، هغوی لباس لرې کوي. il se déshabille جمع لپاره دی. se brosser معنا برش کول. je me brosse زه برش کوم. هر کله چې جو مشو یعنی په دې جمله ثابت کیږي چې انسان خپل وجود کې یو څه برش کوي، خو برش غاښونه کول کیږي. je me brosse یعنی غاښونه برش کوم. خو که چیرې بیا داسې وي je me brosse les dents زه خپل غاښونه برش کوم. tu te brosses تو برش کړه. tu te brosses les dents غاښونه برش کړه. صحیح شو. همداسې tu te brosses معنا تو برش کړه. معنا تو برش کړه. il se brosse هغه برش کړي یا هغه برش کوي. il se brosse les dents هغه غاښونه برش کوي. nous nous brossons مونږ برش کوو جمع لپاره، یعنی مونږ یو کس نه زیات وي، 2 3 4 5 کسه وي. مونږ. vous vous brossez تاسو برش کوئ یا تاسو برش کوئ. مثلا یو کس نه زیات وي. vous چې دی تو یو کس لپاره استعمالیږي، vous زیات کسانو لپاره استعمالیږي. بیا vous چې دی یو ادبي اصطلاح کې راځي، تو چې دی غیر ادبي غیر انفورمل کې راځي. il se brosse هغوی برش کوي جمع لپاره. دا زمونږ درس و. امید لرم چې په درس باندې به پوه شوي یاستئ، او که چیرې په کوم کلمه په کوم جمله پوه شوي ناستئ تاسو کولی شئ چې په کمنټ کې راته ولیکئ چې په راتلونکي ویډیو کې د هغه ستاسو د سوالونو په باره کې زه تاسو ته ځواب درکړم. که چیرې ویډیو مو خوښ شوی وي نو لایک او شیر کړئ چې نور دوستان هم وویني. چینل سبسکرایب کړئ، زنګ په علامه باندې کلیک کړئ چې هر کله مونږ ویډیو شیر کړو تاسو ته خبر